السلام عليكم. عربي انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه کې تعلم اللغة افغانستان. عربي كيف حالك؟ كيف حالك معنى ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ انګلیش how are you؟ how are you؟ دویم سأتحدث عن ذلك. سأتحدث عن ذلك پښتو زه به یې په اړه خبرې وکړم. زه به یې په اړه خبرې وکړم. انګلیش I will talk about it. I will talk about it. دریم هو يهرب. هو يهرب هغه تختی. هغه تختی. انګلیش he is running away. he is running away. بل يمكنه الاستماع لي. يمكنه الاستماع لي هغه کولای شي ماته غوږ ونیسي. هغه کولای شي ماته غوږ ونیسي. he can listen to me. he can listen to me. كان يشرب الشاي. كان يشرب الشاي هغه چای سکلو. he was drinking tea. شکرا جزیلا. مکمل درس یوټیوب کې کتلی شئ. چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ. دا ویډیو لایک کړئ.